سلامونه ملګرو، اول تاسو ما سره دغه ویډیو ګورئ. د ظالم لور په ټولو پیغلو کې ښایسته ده، باور وکړي په خدای د اور لمبه ده، سړی سیزي بیا. ښه ملګرو، څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ویډیو جوړ کړو چې هغه په ټیک ټاک، واټساپ سټیټس یا هم د یوټیوب لپاره جوړ کړو، هغه هم ټرینډینګ یعنې وایرل لاړ شي. نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غونډۍ غوښتنه ده، نه کوم که چې د زموږ چینل کې نوي یاست زموږ چینل ټیچ مارک سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسیږي. او همدارنګه ما به تاسو ته په ټلیګرام چینل کې یو څو افیکټ درکړي وي، هغه هم در سره انسټال کړئ یعنې ډاونلوډ یې کړئ. نور راځئ د ویډیو په طرف. ښه دوستانو، اول به تاسو راشئ الټ موشن په نوم یو اپلیکیشن دی، هغې ته به راشئ. دغه الټ موشن اپلیکیشن دی، دلته چې کله راغی دا به اوپن کړئ. چې کله مو اوپن کړو نو دلته به تاسو ته دغه شان صفحه راخلاصه شي. په دغه ځای کې به بیا راشئ، دغه لاندې ټمپلیټس برخه چې کومه ده په دې به کلیک کړئ. دلته به راشئ په اپلوډ به کلیک کړئ. ما به درته یو ایچ ډي آر ویډیو درکړی وي، ټمپلیټ افیکټ به ما درکړی وي، یو به د خټ افیکټ وي یعنې رنګه رنګه خط وي. هغې به کلیک کړئ او دلته به تاسو سره اډ شي چې دې په اړه ما مخکې هم ویډیو اپلوډ کړې وه. که چېرته طریقه نه درته زده هغه ویډیو وګورئ. نو را به شي چې کله ما ټمپلیټ یې اډ کړلې، بیا به راشئ هماغه ټمپلیټ ته به راشئ، کوم ټمپلیټ چې تاسو اډ کړ. اول به راشئ هماغه ټمپلیټ ته، دلته زه راځم پروجیکټ برخې ته، دلته بیا راځم دغه مثلا په دغه ټمپلیټ چې دی ما خپله جوړ کړی، په دې ټمپلیټ کلیک کوم. دلته بیا راځم دغلته په دغه ساحه باندې به ورته کلیک کوئ. داسې دا به دغسې دوه دانې دغه ټمپلیټ به دوه دانې دا خو ما جوړ کړی، خو زه صرف ټمپلیټ یې راخلم. دغه به داسې کوئ او بیا به راشئ دغه نشان به کلیک کوئ او دلته به کاپي لیرز په دې کلیک کوئ او دا به ځان سره کاپي کوئ. چې کله مو کاپي کړئ اوس به راشئ بیک به راشئ، دلته به دغه جمع نشان باندې کلیک کوئ. دلته به راشئ خپل د ویډیو سایز باندې انتخاب کړئ، په دغه ځای کې به کریټ پروجیکټ باندې به کلیک کوئ. چې کله په دې باندې کلیک کوئ بیا به دغه جمع نشان ته راشئ، په دغه ځای کې به میډیا ته راشئ. چې کله میډیا ته راغی دلته به خپله خوښې هغه ویډیو راواخلئ. چې کله مو ویډیو راواخلم مثلا دغه ویډیو ده زما سره چې 11 ثانیې ده، دغلته اوس دغه اډ شوه. اوس راځم په دغه باندې کلیک کوم. چې کله په دې باندې کلیک کړل ته پیسټ لایټ په دې کلیک کوم. ګوره دلته ډایرکټي زموږ سره دغه ټمپلیټ چې دی دا ما خپله جوړ کړی دغه ایچ ډي آر. ګوره مخکې ویډیو چې وه دا شی وه، مخکې ویډیو دا شی وه، اوس چې دا ویډیو دغه رقم ده که نه. اوس دلته ګوره درته کوم دغه رقم ته شوه. که چېرته ټمپلیټ وړوکی و یا غټ و نو هغه چې دی که نه مثلا دغه ټمپلیټ موږ سره غټ دي، نو موږ راځو دلته په دغه ټمپلیټ چې کوم دی په همدې کلیک کوو که نه، یعنې په دغه ټمپلیټو کلیک کوو، داسې ټیک مارک کوو. چې کله مو ټیک مارک کړئ دغه نشان به ووهئ، دا به تر دې ځایه راورسېږي. او که چېرته غټې وي همدغسې یې ټیک مارک کئ او دغلته دا بل ووهئ، یعنې دلته بیا دوه دانې نشان درته راځي، دلته بیا د اول دانه ووهئ تر هغې ځایه سره پورې به ورسېږي. نو دا ګوره زموږ سره د ویډیو مطابق اپلای شو. اوس راځو د دې لپاره به دلته بیا میډیا ته راشئ، یو سانګ به راواخلئ. که چېرته سندره والا ټیک ټاک وي نو سندره به راواخلئ، که چېرته شعر شعر او که چېرته نظم والا نظم. زه دلته دغلته په میډیا چې کلیک کړم تاسو ویډیو نه ساز راخیستی شئ. که په آیډیو کلیک کړئ دلته به بیا راشئ په دغه ویو آل باندې کلیک کړئ نو تاسو سره دلته خپل سانګ ټول راوړي. دلته زه راځم دغه کعبې شریفې په مناسب یو نعت راخلم. ما سره دغه نظم دی، دغه نظم دی، دا به اوس راشم په دغه جمع نشان به ورته کلیک کړئ نو دا به تاسو سره اډ شي. اوس به راشئ د ویډیو اخر ته، دلته به وګورئ چې نظم تر دې ځایه پورې به دغسې نظم موږ سره تر دغه ځای ویډیو ده موږ باید دغه ځای پورې نظم راولو. دلته به دا نظم خامخا کټ کړو، همداسې به یې نه پرېږدئ ځکه بیا ویډیو غټېږي غوندې، یعنې دا نظم صرف به نظم وي بیا به بیکګراونډ نه وي. او دلته به بیا راشئ په دغه نشان به کلیک کړئ. اول به دغه ګورئ دغه سپلیټ چې کوم لیکلی په دې به کلیک کړئ، دا به جدا کړئ. بیا به راشئ په همدې باندې به کلیک کړئ او پاس ډیلیټ اپشن به ووهئ، دا به ډیلیټ کړئ. نو په همدغه طریقه تاسو کولی شئ چې زیات افیکټ چې دی هغه په ولګوئ. خو دغه افیکټ چې دی ما خپله جوړ کړی او دلته مې تاسو ته درکړه فري. نو که چېرته غواړئ چې دغه رقم ته نورې ښایسته زیاتې افیکټ مې پیدا کړئ نو په هغې لپاره به ما سره په دغه سکرین چې کوم نمبر درته ښکاري په دغه نمبر ما سره اړیکه ونیسئ، نو زه درته په ارزانه بیه درکوم. ځکه په دغه باندې موږ هم خواري کوو او غواړو چې د دې له لارې پیسې ترلاسه کړو. ځکه یوټیوب موږ ته نه پیسې راکوي، نه ټلیګرام نه واټساپ، خو خپل کوم ایډیټ سامان چې موږ جوړ کړي هغه موږ خرڅوو. او همدارنګه نور تاسو کولی شئ چې زیات ایډیټینګ سامان ترلاسه کړئ. نو چې کله هم تاسو دغه ویډیو باندې اپلای کړئ دلته ما سره نور زیات افیکټ شته. دلته ګورئ دغه چې دی ما د دې کاپي کړ، خو دلته دا ګورئ عمرجان یو ایډیټ، همدارنګه عمرجان درې، عمرجان دوه، دغه زیات افیکټ ما خپله ایډیټ کړي. نو دغه ته تاسو ته په ارزانه بیه درکوم نو که چېرته تاسو په کار وي. اوس به راشئ د ویډیو ثبت کولو لپاره په دغه غشي نشان کلیک کړئ، دلته به بیا راشئ په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ. چې کله په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ نو تاسو سره به دغه ویډیو اډ شي. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ هر ویډیو ایچ ډي آر کوالټي ته واړوئ، ځکه چې په دغه ایچ ډي آر کوالټي کې ویډیو زیات خلک خوښوي او زیاته وایرل په ټیک ټاک باندې ځي. ښه ملګرو، دغه وه زموږ د نننۍ ویډیو. که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او زموږ چینل ټیچ مارک سکیل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه زموږ د ټلیګرام چینل او واټساپ چینل هم در سره جوین کړئ تر څو نور زیات معلومات هلته ترلاسه کړئ. همدارنګه د ایډیټ سامان نور په لاس سپارم. د خدای په امان.